गुलाब गुलाब वतन के हम मिले दे मस्कन के दबार दोस्री लंबे दी हम लड़ले रजेश पे दी ये गुलाब गुलाब वतन के زه خو یم چې د فاني تحصیل نه د الله زما دشمنم ساتي او په خپله خو مې د خدای ساتي خو په توجي پلار راته خبره کوله چې د فاني تحصیل نه ماړه پټ خلک هم ځان ساتي. راڼۍ خورې ستا په خولې خبره ده ما لا بېګا د لونګین پلار ته وي چې که د لونګین هغه ملګری نه و راغلی نو چې زمونږ به څه حال و ډېر خلک وو بس په یوه ورځ کې راغلی او لونګین یې راخلاص که پرېږې خورې دا هلک څوک دی او په لونګین داسې څنګه مهربانه دی؟ د لونګین پلار راته وی چې د لونګین استاد لا ګاډی راولي کار له چېرته د غټې کورنۍ دی قدرت یې لونګین سره تبه لګولې ده بدې ونه ګڼې پرېږې خورې د دې غټو خلکو هېڅ پته هم نه لګي لونګین ته وایي چې ځان ترې نه ساته چېرته څه په بل غټ مصیبت ترې وانړئ. خورې ته ښه وې خو زموږ د غریبانان نه به سوالي هغه واړه خو ډېر وړاندې لاړل راځه چې ورپسې ورشو. او که نه ما سره دا غم دی چې ته بیا څه غلط شی په بوجۍ کې وانچوي راځه چې ځو راشه بچی مینو 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 راشه بچی یاریږم بچی راشه پیسې واله بچی وای دې وشمه تاسو ته زما نه چې ته ځای ما خوا دې خوا تاسو ډېر دغه یې شمه نږدې راځئ جنتو بچیا जी उस्ताद ټیکادار صاحب د ګاډي کار د خلاص کو کنه बस لږ شان ته پاتې دی خو ما ویل ځای لونګین ګورم چې هغه شا کې کوز کړو که نه ای بچی دا کارونه زر راغونډ کوي استاد یا لکه کار دې کوم ځای ته ورسولو راته یم که نه مړ یو که ژوندي یو جنتو استاد ته ما داسې غوسه کېږي خو په نڅه خبره نو څه مې درته ویل د کار تپوس به درنه نه کوم چې تندې یې راته بوټ کو ګوره دا ګاډي زموږ د پلار نه دي ځان پوهېږه دا شا کوڅول اسان کار دی سر او ته پهله وګوره چې کوڅ کړی مې دیم و که نه اوهو استاد مونږ ته څه پته وه چې ته دومره غټ مکې نه کړي ویم دا بعضې کارونه خو ستا د ګس لاس کار دی ها زه لاړ شه مور در نظر شه لکه دمه وکړه لاړ شه یاره جنتو استاد خو تا ته به سړی سو یا لوکو اسه مې لس مو توپ کړه کار کوي که څه خبره د کار تپوس خو نه څوک نشي کولی کاکا نو تپوس دې رانه ونه کوسو څومره ډېرې خبرې دې راته وکړې او یوه خبرې راله خولې یې پورې ومږله ډېرې رحم ووالی بس کوي لونګینه بچی جنتو له بد نه وایي کار سره مینه وکړه چې زر استاد شې د پلار له ډېره تمه ده ښه استاد خو ښه پوره دی ای بچو تاسو په دې ګاډي کار کوئ زه خړ ګاډی لږ پټرۍ وباسم ټیک ده استاد ټیک ده استاد ورشه هغه شاخون له تیل ورکه او لږه تادي وکړه شاته یا وهي مې دا روټۍ به پخه شي که ناز به یې وده
څه ستا مخکې دي نو هی مور به څه بل شي ها چې د خشاکو دا حالي اوس خو څوک درته بهر ډکې هم نه پرېږدي دې وړو ته ګورې خیال کوه بیا چېرته اخوا دېخوا شی روچت نه کي زه هر ورځ د تاڼې تاثیر چکرې نه شم والی فهم واړه دي نو ګرځي به زه خو د ګوتې نه نشم نیسلی زما نورې هم ډېرې لانجې هغه بله ورځ هم یو موټر رالی یو سړی ترې راکوشو او مشال او کرکڼې پسې منډې کړې دا خو ښه وه چې د پتوګي مور را سره وه زموږ ورته خیال شو چغې م جوړې کړې سړی بیا لاړ موټر ته وخته او موټر یې وځغلو ښه دا خو ښه دی چې تختولی نه دی کني نو بیا به ورپسې زه کم ځای ګرځېدم تا خو د تاثیر او تاڼې منډې تړې ولیدلې زه بس خو پام ورته کوه نو दादी माँ परून मोठा बेबी पगार केली झाली و شابسې شابسې بچي آستا د لونګین لالا د ملګري موټر و او یا لکه لونګینه کار ګورې ښه په شوق کوه بچې چې استاد نه خوشحاله یې ګورې او که نه بچې خپل کار ته پام کوه استاد دې ګورې موږ سره ډېر لاس وکړو چې خفه درنه نه شي بیبي غم مه کوه د پرون ورځې ښه په درس کې کار کوم او که نه بچې ښه په درس کې کار کوه چې کار زر زر زده کړې چې زما هم ستمه پیدا شي بچې چې په خپلو پښو ودرېږي دا پتوګي ته ګورې نه کار یې دا دې زده کو مور اوس ډېره بار هم نه راوځي چېرته کله کله راشي خشاکو له ما سره ملګري شي ځکه نه دا کټوی او په اور پرتی راکوزې نه جوړې ها صبر وکړه چې پخه شي نو کوزه بیا کم که نه دا پاتې مړې واړه واړه ډکې دي په دې چېرته دومره زر کټوی پخېږي دا خو زړه چاودون د زړه چاودون تاسو څومره ځل لیدلی دي چې هغه دوه ماشومان خیر غواړي څو وارې مې ولیدل چې زمونږ علاقه کې ګرځي خوارې خولې نیولې وي او خیر غواړي دا لاسه کې ګوډو ما ورپسې خپل لکانو جنکې ولګول څو ځلې هغې سره جګړه وکړه خو هغې منې کېږي نه یا لکه سپینیا قربان ته ما ته دا ووایه چې هغوی خوارې خولې نیولې دي نو زمونږ د هلکان جنکې څه کوي که خولې خوارې نه نو خولې وله خوارې کوي که نه مطلب مې دا دی ګوډو چې زمونږ په رزق کې خولتې وخي که نه مونږ خو د خپلو هلکانو جنکو خولې خوارې کړي دي اوس خوښه دی نه ده چې دوی لم دا خولې کږېږو چې نور هم خوارې شي او چې د دغه خوارو خولو مال زمونږ لاسونو ته راځي ګوډو نو ښه نه ده زه ویم یوه پیسې راغونډه کوي لاسونه خپې وله مات کوي او خوشې کوي په دې لارو کوڅو کې چې خلک پښې پیسې وشیندي ته غم مه کوه ګوډو په لاسو خپو به یې داسې پرکوټ کم چې د ځان نه به مچم نشي شړلی سپینې خو اوس هم لیونی دی دی که نه د هغه نورو نه مو که ثبوت کړي خو راکوي که نه مال خو دې پرون ډېر برابر اخیستی دی څه حیا پایا مونږ ته هم پرېږده که نه تورې ټیک وایي مونږ هم څه ماران خو نه یو چې په خاورو به پایو او ګراني دومره خطه تلي ده چې خاور هم د سرو زرو په نرخ دي ګوډو د پرون مړي پرون ښخ شوي دي او لوږه د هرې ورځې خپله وي په نن او پرون نه ده خو سمه ده خو پولیسان ماماګان دې پکې هیر کړ څه چل دی کرکڼې ته چېرته روکه شوې او مشال څه شو
بیبي مشال یو موټر کې چا وتښتولو. وای نو ماشومه چا چېرته لاړ موټر ته خپل لاړ هله راړئ چېرته لاړ موټر ها یا لکه نن خو دې بیا په تندي مټا غوز نه ماتېږي خیر خو دی که نه ګلخاني امړه یو خو ته هر وخت غپ لګي ښه درته معلومه ده چې سهار د کوره روزو نو دا فکر را سره چې دومره بس وګټو چې د یو وخت روټۍ پې وخورو او که نه دا غم یوازې ستا نه دی د بې شمېره خلکو دی څوک چې څومره غم کوي دومره زیات غمجن وي زه خو ویم چې څه په نصیب وي کومه خبره رسي دومره غم یې مه کوه یا به مو دومره عمر وي او یا نه شکر دی ګلخانیه چې سترګې دې غړولې زیارتیه داسې درزو چې تر اوسه مې غوږونو کې یو رنګې شور دی دا یو خپه مې داسې دردونه کوي او اشنا دا یو خپه دې ماته شوې ده خو درته ډېر خیر شوی دی 32 کسان پکې مړه شوي دي او د زخمیانو خړو پته نشته څوک وایي چې 50 دي او څوک وایي چې د اتیا او خواوشا دي یاره چې وخت به سي ها وخت تپوسونه مه کوه اشنا پس د یوې بجې نه پې اوښتې دي پوه شوم در باندې ستا بچو سره به هم غم او زما بچو سره یو خو دغه سر خوړل نه دی دا موبلیل دی که موبیل دی نه ما سره شته او نه تا سره که ما او تا سره وینو څه کوي نه پې ته پوهېږې او نه پې زه پوهېږم زما او سرکوري سره موبایل شته خو چې ما سره نشته نو څه کوي هلکان به راپسې ګرځي خو پوه نه یم چې کم کم ځای ته به رسېدلي مړه دومره غم یې مه کوه الله تعالی نه به خیر غواړو چې د دې نه دې سخته نه وي امین رښتیا وختي یو سړی راغلو ما نه د ټلیفون نمبر غوښتو وی چې کور ته د اطلاع وکړم ما ورته ستا نوم وښودلو په یو کاغذ د ټولو نومونه لیکل نو دغه کسانو چې کم زخمیان رښتیا ګلخانیه زه ورځم چې تا سره وړم ښه نه 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 ولې ما له هېڅ مه راوړه زما زړه ته څه نه کېږي تا ته خو پته ده چې زه روزې څه نه څه وخورم ته خو هېڅ هم نه خورې ته ورشه اوس وخوره اوس که نه 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 ګلخانیه ما سره ستا فکر دی اشنا زما غم مه کوه د لونګین پلاره ښه ده چې روغ رمټ مې ولیدې د بېګاره سې مې دا زړه ډېر ښکته پورته کېدو د پتوګي مور هم ټوله شپه دلته وه سهار وختي لاړه او پتوګي او لونګین خو سم د ماښامه تاسو پسې وتې دي هغوی هسپتال ته
ناوخته را رسېدلي دي ته خبرې ګلخانې بېګا د بم په دماکه کې خوږ شوی دی یوه خپه یې ماته شوې ده زم لږ څه کې بچ شوم شکر دی چې ستاسو سرونه بچ شو ګلخانې دې م خدای روغ کړي ما وی چې څه دي پرون مازدیګر مالې مشعل چا تختولی ده څه دا چا ما پرون ډېر خشاک را جمع کړی و په سر مې بوجۍ پرته وه واړه را سره و خو په رشک رانه خوا دې خوا شو نه ما دا تپوس کړی دی چې ته چېرته وې ما خو تا ته وایي که نه چې واړه ما سره و خو په رشک رانه خوا دې خوا شو کرکنې وې یو موټر رالی مشال ته پیسې ونیسلې مشال ورپسې ورمنډه کړې او هغه سړي موټر والا مشال موټر ته راغلو موټر یې ځغلو تا وړو ته کتلې نو چا دومره زړه کولی شو چې ستا د وړاندې نه به ستا مال چېرته کولی وې وای ظالمه دې کې زما څه قصور دی ماله خو دې بچا راغلی خدای راولي چې ستا خوا سړه شي زما د وړاندې به زما ماشوم چا تغدو ما ونه کتل غلی شو کولو پې ستړي شو په منت زارې ورته ستړي شو اوس خپل زوی خو منه دی چې په غېږ کې اوچت کو او په بازار کې ورله د لوبو څیزونه والو نو څه د خوراک وله ورکوي که نه قربان چې په خېټه موړ وي کیدای شي چې همدغه ورته پرون نه رسې زه هم لګیا یم چې چای روټۍ خو ورکې دې هلک پرون رسې هېڅ نه دي خوړلي ګوډو دې چې په خېټه موړ وي نو بیا به خیر څنګه غواړي او موږ چې دې ځای نه په مړه خېټه خیر پسې وځو نو موږ باید څه وایو دا وو که نه قسم په خدای که پرون راسې مې سم خوړلي د ګلمرو خبره ټیک ده په ماشوم او په لوی سړي کې خو تاسو ته هېڅ فرق نه ښکاري او داسې ولې ونه کړو چې دلې یو بل ماشوم راوړي ګوډو دې ما ته پرېږده بس دا زما کار دی د هغه بلې څه پته لګي که نه کومه یو یادوي یاده کوله چې کومه یادې اوکراجو درته یادوم خو بس دغه دوه ملنګانې دي قربان نور ما څه ګواره خو نه ده ساتلې اوکراجو یوازې ملنګه نه ده اوکراجو کې خو نور هم ډېر نخرې دي سخي دا ترڼه ده او که د مردین جومات دی د مردین جماعت خو به ډېر ښي سړیه څوک نه څوک خو به چنده ورکي زموږ د افسرانو خړو په مو زړه نه سوځي سړیه افسران خو خلکو ته ګیا نه اچوي او دلته نورشاه تاڼېدار سره نوکري څه کوو چې د لوږې ووژلو سړیه دغه د سایمې راغه همداسې لومه ورته وغوړوه
چې د دواړو خپو نه ګیره شي. السلام علیکم اولدار صاحب. کاکاجي که خدای مې نه غلطوي نو ته هغه نی چې هغه زوی د شراب څکلو موږ نیولی و. هو ما غیم اولدار صاحب پرون زما یو وړوکی زوی چا تختولی دی. او مبارک شه، زوی پرون چا تختولی دی او دی نن راغلو. ای شاباسي. پرون د بم چاودنه کې زما یو ملګری خوږ شوی دی. تر نن سهاره پورې زه هغه سره هسپتال کې وم. مشر خان د دماکي غزې ته تللی دی، نن نه او بس سبا راشه. ډېره ښه. مشره کوم ځای نه راغلی؟ همدا دې ښار یم. ولې دې ښار کې یوازې زه اوسم چې زما نه دا تپوس کوي چې ته څوک یې؟ ته خو لږ چې زما په خبره خفه شوې. نه نه، زما مطلب دا نه و. بد یې ونه ګڼې، خو تا نه دي اورېدلي چې د یو فقیر بل فقیر بدې شي. خو ته په ما بد ونه لګېدې، ځکه چې هر سړي ته خپل نصیب رسي او ته زما رزق نشي خوړې. الله دې ستا خپل رزق نصیب کړي او زما خپل. هسې خوښ مې شو. اوس خو تا راته وې چې یو فقیر د بل فقیر بدې شي، خو دا راته ووایه چې ته د کوم ځای ها؟ هم د دې ځي، هم د دې ځي. هسې ما وی چې رش ښه تود دی، زه چې لږ چکر ولګوم. خوښه مې ده، راځه چې ځو. ته به چېرته په کوم حال کې وې؟ زما خو زړه په تا جوړ و چې تا به روټۍ خوړلې وې او کوږې تږې وې. چېرته پاس وځو پروتې وی خدایا دا هغه ظالمان لاسونه مات کړي. جانا پرګیا خورې دا بستا نصیب وو. په خپل نصیب صبر وکړه، الله دې دله خیر درکړي. تا مونږ ته ګورې نه چې په سپین میدان نه پېښه شوه. رڼۍ د پتوګي پلار څنګه دی؟ ها د لونګیني پلار راته وی چې خوږ شوی دی. ښه دی، بس په دې حال م شکر دی. بس جابر راته ویلي چې خدای د سره ښه شه نو. خورې موږ به د چا څوک وو؟ زموږ څوک دي؟ د مشال څه پته ولګېده؟ پلار یې چې سهار د هسپتال نه راغلی دی نو ورپسې وته دی. تر اوسه یې لا هېڅ پته نه لګي. یا خورې الله تعالی یې دله خیر درکړي. په هسپتال کې خبره کېده چې په دغه بره زمونږ علاقه کې جنګ شروع شو. ډېر خلک د دې خوا د ښار په لوري را روان دي. ولې خلکو غریبانانو خپل خپل ډک کورونه پرېښودل.
او نو دا څه حال دی په دې کې چې څوک د لاسه دوه خپې روغ رمټ ځان راوباسي نو دا هم غټه توروي. الله دې زموږ خپلوانو ته خیر پېښ کړي. زما خورې چې د پتوګي پلار له روټۍ پخه کم چې هسپتال ته ولې یوسمه که د پتوګي پلار ته په خپل سر نه وې پېښه شوې نو د لونګیل پلار سره به د مشال دپاره ګرځېدلې وې. رانۍ چې هسپتال ته ځې نو داسې په ما راشه، زه به در سره هسپتال ته لاړه شم. وای نه خورې ته کړو مه کوه، الله دې وکړي چې د لونګین پلار مشال دله د ځان سره راولي. خوله دې بختوره شه خورې، په مخه دې ښه. میډم ستاسو د طبیعت راښه کوه، ستاسو خدمت کې وړاندې کوم. थैंक यू। वेलकम। केना तुम कहो उसका खूब ढेर खुशामदी बन के। खुशामदी ना चापलूसी। मैडम वیم دارنګ روغن لګول زما هسې یو ډېر ښه عادت دی. خدا د غم سره دې چې په خطر بګنی ده هر وخت یې پسې ټوپک تماچه ګرځي. هاي هاي افسوس چې ته په دې پوه نه شوې چې زه غواړم چې ستا نه د غم دا خپسه پاسي. تا نه دې اورېدلي چې غم دې له ستا نه وفادار دی، غم دې د ستا نه وفادار دی، ته کله کله غم دې تل ما سره وي. میډم زه د خپل غم نه ستا د غم خبره کوم. خو زما او ستا غم یو دی. ما ته پته ده چې تا خپل ټول غمونه شاته کړي دي او زما غم دې خپل کړی دی. خپل کړی مې نه دی، دشمن کړی مې دی. خو اوس چې ته نه شړې نو زه څه وکړم؟ یو غم خو نه دی که نه چې زه وشړم. په ماشوموالي کې مې مور لاړه او په پیغلتوب کې پخپو شله شو. بس میډم دا کوه ما ستا په فرمایش ترخه جوړه کړې ده. بس دا نوره مه ترخوه ښه؟ څه ښه ده نو زه ځم چې تاله کچن نه یو چکی ګوړه راوړم. نه تھینک یو، مهرباني، مننه. دا لیونی ستاسو په مخ د مینې خواږه اثرات لیدل غواړي. ودې کته یم ستا خفګانې په خندا کې بدل کړو. زه ښه ده تا مو همدا غوښتل. او که نه زه هم دا غواړم چې ته د غم نه دا ډکه شاعري پرېږده او چېرته سم سبق ووایه. د سبق خبرې به چېرته بیا وکړو. اوس ماله خوب راغلی دی. الله په نامه راشي. څنګه چل دی؟ څه پیسې میسې دې راغونډې کړي دي که نه؟ ته څوک یې او ما ته څه وایې؟ زه ستا د نیک ملګری یم. د کم نیک؟ زما څوک نیک میک نشته. ولې ګوډو نه پېژنې؟ ته ګوډو څه پېژنې؟ رښتیا ووایه چې ته څوک یې؟ نن ماښام چې لاړه شي او ګوډو دې پیسې ورکوې نو د هغه نه پوښتنه وکړه چې سوارګل پېژنې؟ ته پخپله ولې نه وایې چې ته څوک یې او دلته ولې راغلی یې؟ ما خو درته وایي چې زه سوارګل یم. ستا د تسلۍ دپاره وایم چې باقي به ته ګوډو وایي. خو یوه خبره مې یاده ساته چې ګورې بل څوک دنه خبر نه شي. او راکه اوس که څه در سره وي چې چای پې وڅښم. د ملنګانو نه خیر غواړي. ماله واه 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 اوس ګرمې ګرمې چای وڅښم. هسې ما وي دا د خپل زوی دی او که بس ډېرې خبرې پرېږده او ځه. لاړ به شم.
نو تا ته مونږ ویلي نو چې سبا راشه نن مشر خان نشته مشره دا تاڼه ده څه د صدر بازار نه دی چې خلک دې دلته سیل له راځي حوالدار صاحب زموږ هلته تودی چېرته چې اور بلېږي زما زوی چا بوتلی دی 2 شوارو ته وشو زه څه وکړم نو موږ ته هم لاره وښیه که نه چې دلته تاڼې څوکیداري وکړو هغه ستا زوی پسې کوڅه په کوڅه وګرځو او بله دا چې دا په وره کې پسې ګرځېدل دي نو زه چېرته لاړ شم چا ته وژاړم نو تا ته موږ ویلي نه دي چې سبا راشه نن نه ټیک ده خو زه ځکه راغلم چې ما وی کېدی شي چې مشر خان راغلی نو ته ویني چې مشر خان دلته شته هلکه دا جیب دی وګوره کېدلی چې مشر خان ستا جیب کې وي زما زوی مشال یوه لازم زما د زړه نه نوځي زما زړه له رنګ رنګ وسوسې راځي هغه چېرته د چا سره به یو په څه حال کې وي حوصله کوه مشره زړه مه بیره چې مشر خان راشي نو موږ به ورته ووایو ته اوس لاړ شه او سبا وختي راشه که مشر خان راشي نو څه توره به وکړي هلې ما ته تاسو معلوم نه یي څه ټوله ورځ ګپونه لګوئ مشال دې رانوسته دوه ځل تاڼې ته لاړم خو په تاڼه کې زما هېڅوک نه اوري د پتوګي مور راته وی چې زموږ کلي کې جګړه نښتې ده ټولو خلکو ښار ته مخه کړې ده دا خبره خو د پرون راسي ما ته هم ډېرو خلکو وکړه ما وی که منکرم څوک راشي نو زموږ خو ځان ته بد حال دی څه به کوو هغه وخت سره به ګورو چې راشي هغوی به زموږ دا بده ورځ نه ویني سوا سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام بچې ولې مو دومره ناوخته که تاسو ته پته نه ده دا په ښار کې څه حال روان دی هېڅ پته نه لګي چې څه وخت دی چېرته به م خلاصېږي بیبي دیک زموږ څه ګناه ده چې استاد مال چوټي کی هغه وخت موږ هم چوټي کو دا خبرې پرېږدئ سمروړي دي که نه کالو سره به د پو ماتوتي دا جي دا وخت دا څه دي دا خو 50 روپۍ دي په دې څه کېږي یو خو راله ګرانۍ ملا ماته کړې ده او بل خو د بمونو تماکې دي نه مزدوري شته او نه څوک په چا باور کوي دا جي دا وخت استاد ما ته وایي چې اوس به د ورځې 100 روپۍ درکوم استاد ما نه ډېر خوشحاله دی دا جي خو دې کتل ستا د کشر دی
یا لکه تا کې به کله غیرت راځي. خیرتي ولې خامخا دا لږ خفه کېږې؟ منی او کنا مشال نن مجال دې کچونم کړي دي. خو ټیک ده قربان، خدا راته ووایه چې اخر چل دې ورسره څه کړی دی؟ ماشوم به یا مشغول ساتي او یا د سهار نه مې نشه کړی و. خو هره ورځ یې نشه کوم ما، داسې نه چې سبا راته په رښتیا ناروغه شي، نو بیا اوس دې چېرته بوتلو؟ چېرته به مې بوتلو؟ هغه نورو وړو سره مې پرېښود. خو په هغې کې هغه دوهم شته، چا به چې د سره جګړې کولې. هیڅ فکر مه کوه، کوي به وړه په خپلو کې جګړې کوي، بلد به شي یې څو ورځو کې. زه که نه اوس دې جیب هم لږ وګرو. مخله او ماشوم له پکې مومونه هم اخیستي وو، ما له تېنه خپلې راکړه او انعام هم راکړه. در کوم مرمه دا واله ستا خپلې پیسې او دا دې واله انعام. بلې نه دې خبر کوم، ته سواګل پېژنې؟ واه بلالو خو فقراجو یادوله، تو خو د هغې نه هم دوه چونګه د پاسه شوې. دا څوک دی؟ ما ته به وایې شابه. تا ته پته شته ګلمرو چې د سر د پاسه سر وي، ثواب ګل بس داسې وګڼه چې زما نیک دی. وګوره چې د ثواب ګل نوم د نه د بل چا غوږو ته ونه رسي. او ما نه هم د ثواب ګل ډېر تپوسونه نه کوي. بلې ما ته به وایې شابه. وکمکلې ګلمرو هره خبره د کولو نی، په بعضې خبرو به ځان پخپله پوهې. او ملنګه ته بهار دلته نه. ښه ته ما ته دا ووایه چې مشال دې نن چېرته بوتلی؟ د ښار ابل سرته. او ته غم مه کوه، هغه علاقه کې به څوک نه پېژني، خو د پکراجو سره هم کله کله لږه مونږ په دې ماشومانو نور مخ وړو. ته فکر مه کوه قربان، د هغې نمبر به م راشي. آسه بیبي مېرمنه خو نه ده. خچاري ګلخاني اشنا څنګه شوې؟ اوس خو ډېر ښه یم. شکر دی. ته څنګه یې؟ دغه ماشوم دې څه پته ولګېده که نه؟ په توګي راته اورزوې. نه یاره، تا ته زموږ پولیس نه دی معلوم؟ 2 ځل تاڼې ته ورغلم، وایي مشر خان نشته. نو تا ولې تکلیف کولو مړه؟ تکلیف ته څه خبر دی اشنا؟ ما ته پته دغه لونګین سرکوزې به تاله نی راغلي. هېڅ خبره نه ده، پرون خو بازار هم بند و. او اشنا تلی وم، دوکاندارانو هړتال کړی و، هېڅ مزدوري مې هم نه کړه. سیارتیاب زموږ د مزدورۍ خو هسې پته نه لګي، او بیا په دې حال کې زموږ دیاړي رونه به څه کوي؟ دیاړي مار به نور څه کوي، خو بس لوږې تندې به تېروي که نه، بس دغه یې ډېره ده. زه ته ورشه، هغه ماشوم پسې به دې منډه تړم وخې، د مزدورۍ وخت هم دی. ښه ده اشنا، زه ورځم، خو ګورې صفا درته ویم که زما لیک څه خدمت یې نو ګورې وایه راته. سیارتیاب دعاګانې راته کوه. درغلم